دولت امارات به شما تا کار پیشنهاد شده؟ اگر پیشنهاد شود جواب شما بله است یا نه؟ و دوم دیگه دکتر صاحب سرمایه شخصی خودت تو در حدود چقدر چند سرمایه داری خودتان؟ بخیر باش. اماراتی ها وقتی آمدن تقریبا 3-4 ماه بعد با من تماس گرفتن کسایی که گفتن بشردوست کلانای ما میخواد شما رو ببینه. من تعجب کردم، گفتم شماره تماس من از شما چطور دارین؟ با ما گفتن بشردوست یادت است فلان وقت در لیلیه در پانتون آمده بودی، از محصلین دیدن میکردی و تصادفی همون شب رفتیم در اتاق یک از محصلین ازبکی پلاو هم جور کرده بود برید و نانم خوردیم. بعد شما در مسجد سخنرانی کردین، شماره تماس خود دادین، ما گرفتیم. فعلا او زمان ما با طالبا کار میکردیم، همکاری داشتیم. فعلا از کلانای ما وزیر است و چی هستن اینا در خانه صحبت میشن، نظر نیک دارن و میخواد شما را ببینن. بعد من گفتم من در جمهوریت مقامات نمیدیدم، هیچ وقت با کلانا دید و بازدید نداشتیم. 14 سال من وکیل بودم، در خانه یک وکیل ما حتی یک چای هم نخوردیم. و یکی از شکایتی که داشتن میگفت بشردوست با ما هم سلفیستی، 5 سال 6 سال 10 سال زیر یک سقف هستیم، هر روز میبینیم نه چای ما رو میخوری نه به ما چای میدی. میگفتم همین که با شما در دهلی سلام علیکی میکنیم هم ما رو به دوزخ نزدیک میکنه، امیر ما ترس داریم. بعد من ندیدم، بعضیشون کار پیشنهاد کرد، گفتن با ما همکاری کنین. من گفتم من همکاری نمیکنم به دو دلیل. دلیل اول این است که از نظام سابق شما به هیچ کس باید اجازه ندهین که در اداره شما داخل شود. آمیرش هم باید منفک کنین، مدیرم منفک کنین، رئیس منفک کنین، معینار منفک کنین، چون اونا فاسد بود شما را فاسد میکنه به تدریج. متاسفانه فعلا بعضی نقاط ما میبینیم که رؤسای سابق مدیران که مانده اینا را در راه غلط هدایت میکنند. و دو من به یک گفتم دلیل دومی که من نمیخوایم کار کنم با شما به خاطر که هنوز من مطمئن نیستم که شما واقعا برای خدمت آمدین یا برای حکومت آمدین. چون اگر واقعا ثابت شود که شما برای خدمت آمدین، یعنی واقعا مثل حضرت عمر فاروق هستین، مثل ابوبکر هستین، مثل آنها زندگی میکنین، مثل آنها بین مردمتان هستین، مثل آنها مردم دسترسی داره، ما او زمان میتونیم. متا اگر شما برای حکومت آمدین، امو کاخ هست، امو لانکروزر است و کشفش هست، ما جای خود نمیبینیم راستی. چون موترک خورد ما بین لانکروزرها و زیر پای میشه، زیر تایپ میشه نیست. دکتر صاحب ستا خو مخته موټر لیدل یو سوزکی و کنه؟ بالکل یو سوزکی و بالکل. اوس هم دغه د اوسنۍ حکومت هم په د زری لانکروزر کې چې باډیګاردان لري او مخته حکومت هم درلودل او موږ دوی وایي چې امنیت چې شته ویل کېږي. زه خو امنیت هغه ته وایم چې زمونږ وزیر لکه داود خان زرخان غوندې چې وزیر د زراعت کلو ته لاړ شي په عادي موټر کې وګرځي، د دهقان سره وغږېږي، وزیر د معدن لاړ شي مدنیاتو ته وغږېږي، وزیر د شاستهجي په عادي موټر کې لاړ شي او د سره باډیګارد هم نه کوي، یو نفر ورسره وي. د مخکني حکومت د اوسني حکومت د ضد زرعي او د امنیت باره کې ته دغه څه نظر لري؟ یو موږ باید حقیقت ووایو، ځکه چې د موږ په دین هم وایي چې د حق چې ووایو د یو غټه جهاد ده. زه خو په دې باور یم چې د امنیت برخه دوی سل په سله بریالي دي، ځکه چې بې امنیتي له منځه تللي دي. دوی کولی شي چې ولاړ شي په یو عادي موټر هم داسې بې امنیتي خطر د دوی دپاره نشته. زه په دې باور یم. عملاباد مرغه هغومره چې دوی په امنیت کې بریالي دي، په اقتصاد کې دوی ناکام ده، ځکه ډېر خلکو ده چې اوس د وچې ډوډۍ پیسې نه لري، بیکاره ده، بېوزلو ده. په هغه اندازه چې دوی د نشې ټوکه بلخه دوی بریالي دي. په تحصیل کې له بده مرغه دوی ناکام ده. زه هیله لرم چې په هغو برخو چې تر اوسه دوی کوم پایلې نه لري، په دا برخه دوی ډېر پام وکړي چې دا ستونزه عمل کړي. او یو بل دی دا وایي چې چېرته کوم مراجعینه چې وزارت حکم ناسته وایي رابطه وکړه. دا حکومت پر رابطه کېږي، دا حکومت باید دغه دولتي ادارې باید د ولس مخ خلاصي، دوی د تلاشي حق لري، قوي تلاشي کې نور باید مراجعین پرېږدي، که وزیر ته ورځي که رئیس ته ورځي، دوی نه به دې وایي رابطه وکړه. یو سړی عادي سړی به د وزیر نمبر یا د معین نمبر له کومه کې چې دا د ولایت نه راشي او دا بېرته د وزارت نه لاړ شي، دغه رابطې په باره کې دا رابطه وکړه. د حکومت پر رابطه کېږي او که دا په دغه ادارې د ولس په مخ خلاصي په هغه باندې د اسلام صدر چې موږ ګورو تر هغه ځایه چې زه لوستلی یم، دوی حکومت په جومات کې و، هم د دوی لمونځ او عبادت په جومات کې و او هم د دوی اداره حکومت په جومات کې و.
او د صدر اسلام مشرانو هیڅ یو بادیګارد نه درلود د بیلګې په توګه یو عادي ژوند درلود هر مسلمان کول چې هغه چې غوښتل هغه وویني خو په جومات کې وو زه هیله لرم چې ورځ یو داسې حکومت موږ ولرو چې هم زموږ پاچاهي په جومات کې وي او هم زموږ عبادت او لمونځ په جومات بخیر باشین سلامت باشین جناب دکتر صاحب و اگر دانه به دانه تمام شما سوال بکنین وقت هم زیاد میگیره و دکتر صاحب هم مصروف هستن ما میریم دکتر صاحب اگر مشکل نباشه مو چایی را که اوپن کردین و اقدام کردین آیسته به مو طرف میریم گپ زده باز برنامه را موجه